عمل چکینو دام یو دوست دی. نیک عمل نیک دوست دی او بد عمل بد دوست دی. د پوی د پاره پیغمبر علیہ السلام یو ځل مثال بیان کړ. یو انسان دی او داغه درې دوستان دي. دا درې واړه دوستان دي او سره ښه تعلق ساتلی دی. اوس دا انسان د وفات کېدو وخت ته نږدې شو. نو دا یو دوست په نمبر ځان له راوغوسته. تپوس ترې نه کوي. ایک نمبر دوست ته وایي چې اشنا زما او ستا په دنیا کې اشنایي وه، تعلق مې و. نو زما وخت اوس اخري شو. نو دې وخت کې ووایه چې ما سره څه تعاون او امداد کولی شي. نو دا اشنا ورته وایي چې اشنا که مې پورې جمدې نو زه ستا هر قسمه امداد کومه. که د ډاکټر ضرورت وي نو ډاکټر دله راولمه. دارو درمل پکاري دارو درمل دله راوړمه. که ستا بوتللي تا به ډاکټر له بوزمه. او چې کومې پورې ستا سترګې غړېدلې وي هر قسمه امداد ما نه غواړې نو زه دې امداد کوم. او چې سترګې دې پټې شي نو زما ستا اشنۍ ختمه شوه. زه به بیا د بل چا سره اشنۍ جوړه کړمه او زما او ستا تعلق ختم. نو دا انسان ورته اشنا ته خو زما ډېر ښه اشنا وې او ما پتا ډېره ملا تړله. وفادار نه چې جمدیم نو بس اشنا و چې مړ شمه نو بیا زما په ځای بل به دې اشنا شي. وی به زما دغه طریقه که مې پورې ته جمدې اشنا او چې مړ شي نو زه به ځان له بل اشنا ګورم. وی زه ته لرې شه نو دویم اشنا ته یې اواز کوي راشه. دویم اشنا ته دا انسان وایي تا سره مې ډېر ښه وخت و. اوس مې اخر وخت راغلی دی. دا ته ووایه چې څه کولی شي را سره تعاون امداد. نو دا دویم اشنا ورته وایي چې زما او ستا اشنۍ به وي چې هر قسمه ضرورت یې زه به دې ضرورت پوره کومه. تر مرګه پورې د هر قسمه خدمت کومه. چې مړ شي نو د هغې نه پس غسل به درکم، کفن به درکم، جنازه به دې والم، قبر له به دې یوسم، قبر به درله وکنومه او زه به دې په قبر کې سنبال کړم، خازي به ولګم، خاورې به در باندې واړومه، دعا به درته وکړمه. یو درې ورځې به بیا په حجره کې کښېنم او تا ته به دعاګانې کوم. بیا د هغې نه وروسته د دنیا کاروبار دی. نو دا دنیا کاروبار خو پرېښوی نه شو. بیا به د دنیا کاروبار کوو نو ته به رانه بیا پاتې شي. د هغې لومړني اشنا نه خو ښې خو ډېر نه څه ګزارې والا اشنا یې. درېم اشنا یې راوغوسته او هغه ته وایي وی زما او ستا تعلق دی. اوس مې وخت اخر شو وایه څه کولی شي. نو دا اشنا ورته وایي کمې پورې چې جمدې نو هر قسمه خدمت دې کومه. او چې دا سا دې خیږي نو دې ځنکدن وخت کې دې بیا ملګری یم ښه تعاون در سره کومه. او چې سا ده نه وخیږي نو بیا به دې خدمت کومه. نو چې قبر ته لاړ شي او قبر کې دې کېږدي ټول خلک واپس کېږي نو زه به دې قبر کې دننه تا سره یم. نو قیامته پورې به دې ښه خوشحاله وساتمه. پس د قیامته چې د قبر نه راوځي نو د لاسه د نظم میدان حشر ته دې بوزم. بیا عملنامه به خلاص کې در کوم او په پل صراط به دې پورې باسم. جنت ته به دې بوزم او جنت کې به دې ملګری یم. هلته دې م یوازې نه پرېږدم. دا درېیم ملګری پیغمبر علیه السلام ملګرو نه تپوس وکړو دې درې دوستانو کې کوم یو دوست ښه دی؟ وایي دا اخري دوست ډېر اعلی دی. دا لومبنی او دا دویم ښه نه دي. اوس پیغمبر علیه السلام وضاحت کوي وایي دا لومبنی اشنا مال او دولت دی. دا د دنیا دا خلک لګیا دي په دې مال او دولت پسې نښتي دي په جایز او ناجایز په هره طریقه چې را پیدا کوي. او دا مال او دولت د انسان نه پاتې شي چې کله سترګې پټې شو نو دا مال پردی شو. اوس د وارثانو دی. د دې مال دپاره یاران دوستان خفه کوي، رشته دار خفه کوي، خدای رسول خفه کوي، خو مال را جمع کوي نو دا مال پاتې کېدو والا دی. د یار اشنا خاطر نشته، د رشته دار خاطر نشته، د پیسې خاطر شته.
وی نه یو دوانیز او نه رور عزیز رور عزیزم پرېږده یو دوانیز واخله د یو دوانیز دپاره خپل خپلوان پاتې شي تعلق کټ شي دوانیز پکار دی نو د دې دوانیز دپاره د دې روپۍ دپاره یاران دوستان او خپل خپلوان خفه کوي او خدای او رسول هم خفه کوي چې دغه روپۍ د نه بیا وروسته پاتې کېږي دا د چا دي وارثان پې جګړه لګوي دا دویم اشنا دا یاران دوستان او رشتہ دار دي خپل خپلوان دي دوی به د سره په زندګۍ کې ملګري وي او چې مړ شي نو غسل بندلو کې ګور کفن به دې وکړي او جنازه به دې موالي او قبر به مو کنئ او هلته کې به بیا دوا به وکړو بس دوا به وشي نو بیا به حجرې ته راشي او په حجره کې به 3 ورځې ناست دي او خلک به راځي او دوا به وکړو دوا به نو دا خپل خپلوان او یاران دوستان به 3 ورځو پورې دې یاد کړي د 3 ورځو نه وروسته د دنیا کاروبار دې بیا شروع شو مړی بیا په ځای هېر شو